ای خدایا تباش شم یو سقا ګرمي شي او بل دا سقا روټ شي یوې چینچې درک پې نه لګي او راله شینه مازغه خراب کړلو. صحیح ده صحیح ده. سلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. نازکه ده چېرته روانه شوې پرې غرمه کې؟ په غرمه به چېرته لاړه شم؟ دا خو ستا هغه کلي دی دبدبه او روب خو دې دونه دی چې په خلکو یو پیره ور واچوې که نه نو بس بیا د ستا د یارې خلک ته راته سړی خلک و ډس کوته کي او شرق وبلي چې دلې وکړمه. اوس هم دغه د پردی ضمانت دی او هغې پسې روان یم خطرو ته. زما خو ټول عمر د دې خلکو د لاسه به زه جهنم ته ځم. نه نو دا روډ مې راته یو پوټې جوړ کړه چې رشکې پې راځي دغه د بازار ته کوزمه نو به لاړ یم یوه ګنټه مې وشوه خولې رانه وبې دې وبه چې که نه دغه د پول مې راته وتړه دا به م الله پاک وکړي. خو دا راته وویل چې زه اوس په منډه کې م هغه روډ دې راغلی و او 2 لکه روپۍ غوښتې چې تا رالېږلي خو څنګه چل دی؟ ولې ما ور درلېږلې دي زما نوم یې راته اخیستې دي دی کې کاتو کې د زه نیم چې زه په خپله درشم نو 10 روپۍ به م راله راکړې 1 روپۍ به م راکړې 10 لکه به م راکړې خو چې هغه درځي ګورې زه د هغه کاتې نه منم. هی شه بچې اوس ته هم د لارې خبره وکړه هغه خو راغلی 2 لکه روپۍ داسې غوښتې لکه ته به وایې چې په ما باندې قرض دی. نو بس تا سره هم ډېرې شوې دي شیندې یې نو ما ولې کومې ورکړې ما ورته چې ما ته خور نه ویلې یا یو بل کس ذمهوار راوله مې ور در به کوم بدله بیا. تاسو ډېر زیات ښه یې که نه ستاسو دا خبره مې ډېره خوښېږي که خور دې راته وي نو سبا به درته دا خور وي چې دا پلانکي کس وویله نو هغه به تولې درته به وي چې اور ته ودانګې ته به اور ته دانګې. وایم د خو سړي لپاره اور ته نه چې د دریاب دې سیند ته م وردانګم ته خو دغه اور یادی. بل مې دا خبره کوله ما وایي زه به مې دا غرور رشته کومه نو ما وایي تاسو زموږ د کلي مشران یې ما وایي چې ما سره لږ هلته لاړ شي. بلکل به در سره لاړ شم خو لا اول دا خپل کور آباد نه ته خو را سره مه ځه بنډې دا د سکنډه راغله کړې ده چې مشران لکې نو بس ته غلی ودرېږه که نه چې زه سره لاړ شم تا خو کومې بوت نه کیدی شي چې د نه ویاړېږي. پرېږده د ده په خبرو پسې مه ده ساده سړی دی د ده نه څه غواړې خو راځه ګاډی شته خو د هغې خو چینچي به لا راځي چې په هغې کې دې بوځم. د تنور دا کار پې پرېږده ټول عمر لوګو والې دی شربت او اوبه یم درته مې وویل چې غلی ودرېږه که نه چې زه لګیم نو د ما مخکې ګوره خبرې مه کوه بیا. نه شربت خو نه څکم ما یې په یو 2 روپۍ م راکړې زه وبه ګورم در به کوم دله څه وکړم تلم خطرو ته دا والله څنګه ډېرې دي دا خو دې ماتې کړي دي هسې نه پوره نه ګورې نو څه وکړم ماته خو بیا یو موچله ورکړه 50 بل له 200 ورکړه بل له 1.5 سل ورکړه دا غم خو د مرتقي خان په سر یې که نه خوشحاله شئ مهربان نو خو څه شته راشته نه که نه نه هېڅ هم نشته زه لاړم درځم به کور ته درپسې خو زه به راسره انکار راته ونه کړې وایم په نیمه شپه یم تابعدار یم ستا دپاره خو حلال کړی چرګ یم تاسو ډېر ښه یې که نه خفه نه شي ټوکه مې راسره کولې ډېر لنډې لنډې دي شاته ورته ګوره څوک پې خپه کښېنه دي ښه خیر دی د ده په خبرو باندې ګوره خفه نه شي زما نوکران خو ټول دغه قمقل او لیوني دي خفه نه شي ما ته پته د هوښیار کس خو ته راوستې نه شي هوښیار کس پیسې غواړو پیسې خو ته ورکې نه نو دا قمقل او لیوني راغلې به دوی کار پوره کړي څه وکړم نو بس زه خو دغه ړسوان دی سړی ما ټول عمر مې د خلکو غمونه وکړل نور خو څه شته راشته نه که نه خو چې زما غم ونه کړې ولې نه ما خو درته وویل چې ستا دپاره هر ټیم تابعدار هغه واحد د ځي راځي هغه یو بل تبامړي به سره خوله بخي نو ما ویل چې دې خبره کې لږ شانتې مخکې شه ته بېغمه شه د هغه په دې پوته کې به دله پلی واچوم چې واحد ته پورته مو ګوري ته بیا ما ته یاد که اوس په منډه یم صحیح ده ځواني کوې مزه الله دې مل شه سلام علیکم خو د چا کېږي کو نه خو نازکې نن د ستا وشوې دې خلکو سره دغه شان کارونه کوه دې خو نور هسې هم نه خپلېږي په شړقو لګي اوس به راسه ډېر استغفر الله ووې چې په سر دې راله نو استغفر الله ولې نه زه چې تا کره رالم که نه د ستا د هغه خور د فضیلت رشتې له نو تا ما ته په دې خپله خولې وي چې هغه لاړه هغه لاړه ماما کره لاړه شپوله نو تا ما ته ویلو چې ماما کره لاړه نو ته خبرې ته غوږ دي راشه اوس وله تا هم پرتوګ راته وکړو ماما کره شپوله لاړه کور کې تنګه شوې مشغوله ده ښه چې کور کې تنګه شوې وه که نه نو ته د خپله خوله یو پوټې سمه دغه کړه چې هغه ما کره راله په سرو سترګو باندې وجړل دلته به سره تا بوري بیزن هلته ماما او د مامي د لاسې رړستړې وه ته دا چلونه کې نه نه خو دې نه کې زما خور ما ته دونه ګرانه ده چې تا ته دونه ګرانه ده چې یا الله نو دونه درته ګرانه ده په سر یې کړه زما چې ستاسو یم الله دې کې چې په سر یې وګرځې خو هغې خو ما کره جوز د مکر اوښکې تویولې نو زما خو هغې ویلې وي د رور د لاسه مړه ستړې بابا مامې م روشړلم هغې خو اوښکې د بڼو په سر یې زرې را روانې دي بخیر علي السلام علیکم دغه څه ده
ام ته مې څه دې ورور سره لاندې وتې چې بس خوبل دې راغستې نه ته چې ما کرالې که نو تا په سرو سترګو جړل چې دا ما سره جګړې کوي دې وي زه په سر ګرځوم ویم غول خوري زه به تا ته دروغ وایم څه وکړه دې تپوس مطلب دې دا دی چې په سر یې ګرځوم په سر یې نه ګرځوې سر پې ګرځو سر دې پې وګرځو نه خلیله وخت نه راولي دا ما ته دومره ګرانه ده خدای ځاني یو پټې کلکې کمسې ورلو که دې ګرمۍ ته وګوره وی چې مې ښه دې وویلې ویم مړې څه به درته ووایم نو ویم اختر له بله کیرټین کو وایي چې لا کیرټین هم ملو کې نو ویښته به یې دې ځای له راشي بیا خو په لار روانې دې خاصې به یې سمړه کړو خلک به وایي چې را ویښته راکوي ته راته چې څنګه رالې تا ته نه ویم ده ته ویم بل دا خبره ده خلک څنګه وي قسمتونه په اسمانونو باندې لکه لیکلي کېږي خو زه دې جینۍ پسې راغلم ښه په درناوي هغه ورځ هم رالم او اوس هم رالم چاله خو به خامخا دا خور دې ورکې که نو زما په رور کې د څه کمې دی دا به څه کار کوي زما رور دغه کوي نه چې د هغه د کار تپوس کې نو ته څه کار کې تپوس وکړم بیا به ووایم هغه نوم رانه ایر شو کار یې راته خدایه پراپرټي کوي وای دغه پراپرټي نوم ماله نه راځي داسې رانه نومېږي کار کوي په پټي کې نه پراپرټي لکه زه نه علي وخرڅوي زم د پټۍ کار کوم ډاکټر صاحب یم په ګوته باندې پټۍ لګوم په ګوټ باندې پټۍ لګوه خو چاله په زړونو باندې پټۍ ونه لګې ځکه چې نن سبا خو زړونه ډېر نازکي او چېرته یو پړک په دې ته ایستي د خدای لور لکیا خو من واده نه نو چې تا واده نه دی کړی مطلب د څه دی ولې ما ته دې خپي والېسته زه خو دا د په واده ولاړه ښځه یم زما خو د واده نیټۍ خوستې شوې ده زما خو ده بیا زم به انکار کوم دا څنګه اډه سډه واقع خبره یې ترې جوړه کړه په بدل باندې زندګي زه نشم تېرولی ها زموږ د پښتنو خو بس دغه دغې لبي خو بس بس وي بدل به وکړو د بدل نه خبرې ته واده مه کوه په کور ښه یو ته څه له واده کې او رښتیا ته څه له واده کې ته خو واده هم کې ستا نسل مخکې نه ځي او ځان پوه کړه نه نو یو نوړی روټۍ د الله پاک به یې درله درکوي ته خو خوشحاله نو خود خوشحاله ده به نه یم نو ما به لا روټۍ موټۍ څوک پخوي هلته به سره تم راځه جهیز ولې مه کوه په جهیز کې دې ځان سره راوله دا څه کې لیونی شوې زه همداسې کار به وکړي چې یو ځان له پچې والې پوه او بس په دې کور کاون کې ګرځه راګرځه ځان له بس راټولې بس ګزاره به دې کېږي دا نو زما دا خویندې دي دا خویندې څنګه ته د دې خبرو قابل یې افرین شو پتا شه په ما څومره وکړله ته عثمان ته دې خبرې کوې عثمان ته زه داسې خبرې نه کوم خو عثمان زه د کوره نیم شړلې تا چې په دې را تهمت ولګو چې زما خور لاړه ته د دې خبرو نه خبرې د ماما کره لاړه د ماما کره دې چاته ویلې نه دي تا دې به صرف ده وی لاړه میره نه دي که نه ښه ویله ښه دا میره نه دي دا ځکه داسې دي زه چې ستا حسن ته ګورم او دې نظر ماتې ته ګورم یم چې داسې دي د ده خو لکه د شکون داړې راوتې د کلته ته تللی ومه میره نه ومه نو داسې ځم ومه مړ بس مه خفه کېږه اوس راته حق یو کو انکار راته کې سترګې شنې دي هلته هغه تورې دي ستا هغې کې م لږ لږ شینوالی شته خیر دی ما چې تا واده نه یې کړی سوال نه پرې راکېږي دا نه په ډولۍ کې واچي په کور ته یې زړه کړم باید به زړه کړم ځان زوړ کړم جینۍ اوس سره زما دې خلکو ته ما مه کښېنوه مړه بس لالا ښه راته وکړه که نه خبره درته کومه خو لالا مې صحیح ده صحیح ده صحیح ته به نو انکار نه کړې صحیح ده زه به څو درځېږم ښځه بس ته څوک رولېږه الله دې ستا څوک پیدا کړي بیا یې رولېږه لکه ستا د اړخه زه ښه وګڼمه دا رشته په ښه وګڼم مبارک شه مبارک شه خوشحاله شي لالا خوشحاله شي لالا مې د خیر دی بس زه لاړم چې پرور مې زیرې وکړم دا تا سره زما امانت چې زموږ د امانت خیال ساته مونږ به د خیره راځو په ډنګ ډونګ باندې نه دې لپاره کمره وځه ته خو د هغې امانت ته خیانت ونه کړې تا له خو چې سوپر له شلو پې چرته پوډر لیدل که نه راشي ما ته وایې دا دي او هغه دي پلانکي له دې ورکوم ډنګري له دې ورکوم ځان به پوهېږې په خبره رخصه هغه مېلمانه راغلي او تاسو دونه سپک کړم خدای ظالم ډېر سپک تختې پیدا کړ ما نه سپک لرې شه ډېر بوت بیا څه کوې کشینا دې کې رانه پنجه پرېوتې ده نن مې څلورمه پنځمه ورځ ده پسې ځم راځم اړو پیدا مې نه کړله د الله ولي دا خو دونه ژور دی که خو ما نه 2 میاشتې وشوې چې پرېوتي او زه ورپسې دونه وګرځېم نشته پکې تا په پنجه څه کول ما خو به داسې ویشتله او داسې به مې کیش کړه نو ته یې د دې غاړه کې شته هسې مې ما ویل چې ما نه پرېوځي که نه هغوی څه ور پرېوته دا بس پرې بچي به پکې روړي بیا به یې روباسو دا منم دې والله چې دا تورې کپړې واچو دا سپینې نو ډېر عجیبه ښکاري والله ډېر عجیبه ښکاري ولې څنګه ښکاره ماشاءالله داسې ښکاري لکه د څوارلسمې سپوږمۍ
دا به خلکو هسې متلو کې ویله او اوس چې کوم دی حقیقت کې چې کوم دی نو د 14مې سپوږمۍ دې ته وایي ها پنجه ښه پنجه به لزه درکړمه ځه الله دې خوشحاله که والله د دې نه نور مه سپینوه مړه او که نه او بیا ډېر زیات سپین شي او که نه بیا نړه کومه شپې او دقه خبره ده که نه هغه وروره کړکې چې ګرځي د شپې هغه شانتې رڼا کې بیا او د کوم ځای ولې خولې مې پاکولې مړه پرون په 1500 روپۍ غشتې نه مړه صحیح ده که نه او دغه دی د کورم کوم ځای کې ده بره مالک کې نه مړه تا نه لیدلی سلامان مالک ما یو کې جینۍ م خوښه ده مړه د دغې بره له څنګه داسې لینډ ډینډ برابر کړي نو بس لین به برابر کړم نمبر به یې ورکړم بس نور کار به یې خپلې ګورې ما به پکې نه یادې ما سره چې موبایل نشته نو بس چې موبایل ورسره نشته بس بیا دا خبرې مه کوه راځه بس ټیک ده که نه منم دی ستاسو نوم دی ټوني ټوني را پنجه کړ دغه د ټوني داسې طریقه کار دی د نن نه بعد بس ته زما دوست دی او زه ستا دوست یم او زه ته زما مرګچي بس ټیک ده که نه صحیح ده که نه بس ټیک ده که نه دواړه به چې کوم دی یو ځای به ګرځو یو ځای خو چې ستاسو د ځای کې چې زما دا کومه جینۍ خوښه نازکه نوم یې دی همدغه به رالکې همدغه به بس په خدای به شي او په تا به شي دا به لکوم خو پیسې به پکې منې راته ګورې مړه د دې پیسو والله د دې پیسو نه واوړئ هلته چې کوم دی هغه بل ته وایم هغه هم وایي پیسې به راکړې مرچکي ماما ته وایم هغه هم وایي پیسې به راکړې ته هم یې پیسې به راکړې چې پیسې ما سره وې تاسو ته مې ډوبېل نه په خپله به مې کولې نو زه به پیسې دې ته کوم په دې به ورسره خبرې کوې ګپ شپ به ورسره لګې په دې کې سیم د سیمو زه به په ځان له خیر د موبایل واخلم او په هغې به ورسره خبرې کوم ټیک ده که نه چې راباندې سکي چې زموږ کور خو لرې ستاسو کور نږدې تاسو کار به وسکو الله دې خوشحاله کوه الله دې بس د دې نه نور مه سپینوه دغه دی زه بیا به در باندې چېرته اوسکم ځه که زه بس اوس پنجې پسې مه ګرځه زه به درکړم بس کور ته لاړ شي ګرمي یې ښه الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله الله والله چې الله پاک عجیبه عجیبه مخلوق پیدا کړی څوک یې تک سپین او څوک یې تک تور او څوک یې تک زیړ